د نن ورځې درې تازه مهم او وروستي خبرونه. په لوګر کې له بزګرو سره نغدي مرسته کیږي. د IRC موسسه په لوګر کې پر بزګرانو څه باندې 10 میلیونه افغانۍ د نغدي ویش لړۍ پیلوي. د کرنې وزارت ویاند مستعین عمري ازادي راډیو ته وویل دغه لړۍ د لوګر ولایت د کرنې ریاست په مرسته پیل شوې او په ترڅ کې به هر بزګر ته 17,508 افغانۍ ورکړل شي. د دغه مرستو هدف په لوګر ولایت کې د کرنې وده بلل شوې ده. د لوګر ولایت اکثریت اوسیدونکي په کرنه بوخت دي او هر کال مڼې، انګور، زردالو، شفتالو، غنم، جوار او لسګونه نور کرنیز توکي نور ولایتونو ته لیږدوي. بل خوا بیا کابل کې لسګونه ښځو د عدالت غوښتنې په پار اعتراضي ناسته وکړه. نن په کابل کې لسګونه ښځو له یو سرپټي ځایه د عدالت غوښتنې په پار اعتراضي ناسته کړې ده. د ښځو په یو ویډیو کې چې ازادۍ راډیو ته یې استولې ده چې بهر د لاریون لپاره وتلی نشي او ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوي دي. موږ په مرګ ګواښل شوي یو، موږ واټونو ته نشو وتلی، یعنې خپل غږ بهر ته نشو پورته کولی. مجبوره یو چې عدالت غوښتنې غږ له سرپټو ځایونو پورته کړو. له نړیوالې ټولنې وغواړو چې زموږ پیغامونه ولولي. موږ چې څه غواړو، ښوونځی باید پرانیستل شي او ښځې د زده کړو او کار حق ولري. دغو ښځو له دې مخکې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د مظاهرو هڅه کوله، خو اکثر د طالبانو لخوا نه پرېښودل کېدي او د راپورونو له مخې ځینې وخت د طالبانو وسلوالو وهلي هم دي. دریم خبر بیا دا دی چې کرزي د طالبانو خبرو تاثیر وکړ، مهم کار یې ترسره کړی دی. خبریال ویبپاڼه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي چې د کابل د پاتې ګوته په شمار سیاسونو څخه دی، په خپله تازه مرکه کې وایي چې طالبان اوس یو دولت دی او جو بایډن باید کار ورسره وکړي. ښاغلي کرزي کلونه وړاندې هغه مهال د سختو نیوکو سره مخ شو چې کله یې طالبانو ته د ورونو خطاب وکړ. په هغه مهال ورباندې د کسانو لوري ډېر نیوکې کېدې چې د طالبانو یا فطري ډول دښمني لري. مګر کرزي د کلونو په تېرېدو سره نن بیا خپله تازه مرکه کې دا خبره تکرار کړه او ویې ویل چې طالبان بیا ورونه دي.